السلام علیکم ګرانو قدرمنو زه مختار حسین خټک او تاسو ګوره وایس اف خټک قدرمنو نن راغلی او کاکا صاحب د کاکا صاحب میلې ته راغلی ما نن د میلې اخیرنۍ ورځ ده نو راځي چې دا ټوله میله راغوخه ما تفصیلا چې په دې کې څه کیږي او څه هلې ځلې پکې دي او دا کله کیږي د کوم تاریخ شروع کیږي څو ورځې نه په دې باندې یو مختصر شاندي او خپل خوندور شاندي ډاکومنټري تاسو تیروم ما سره اوسه ویډیو تر اخره پورې وګورئ ویډیو سره لایک کړئ چینل سره سبسکرایب کړئ او خپل رائے بخښته شاندي په کمنټ کې راولېږئ د کاکا صاحب میله په شاپخیلو کې کال په کال د شعبان د میاشتې په شروع کې یعنی د روزي ناټیک یو میاشت وړاندې د کاکا صاحب د عرس په موقع مناویږي او دا میله تر 15 ورځې پورې جاری وي. زما محمد احمد نوم دی او موږ د پبو ډاګۍ نه راغلي یو د کاکا صاحب عرس ته او ماشاءالله دلته چې کوم دی د کاکا صاحب عرس مناویږي په دې ورځ باندې د کاکا صاحب حق رسیدلی او دا چې کوم دی ماشاءالله میله لګېدلې ده او بس سیل ته راغلي یو چکر ته راغلي یو نو بس ګورو سیل سپاټۍ کوو دا عرس هم ګورو. او چترال 50 روپے ټیکټ دی. زما نوم عدنان دی. زه پېښور د عروض جبهې سره تعلق لرم. دا کاکا صاحب میله نن ماښام به ختمېږي. قدرمنو دا وخت کې په ټرین یعنې ریل ګاډي کې سواره شوي خوشحال خان بابا دوړه ده خوشحال ایکسپریس او په دې کې تاسو سره چکر دی کوو او دغسې ورسره نورې اکټیویټي نه ده شوي. نن کوشش کوو ټیم نه وخت دی خو موږ کوشش کوو چې تاسو څه نه څه انټرټینمنټ ډېر کړو. اوس سره اوسئ پروګرامونه ګوره خوښ د ناخوښي انجوای کوئ جی انجوای کوئ جی. ډېر تیز روان دی. قدرمنو دا وخت موږ سرکس ته راختلي یو او دا هغه ټرین و چې تاسو پکې اوس چکر وولو. دا بل کاسه هم راغلو و شروع شو. کتلی شئ قدرمندو چې په دې طریقه باندې پکې موټر سایکل د سپیډ په لحاظ سره قوي شي او دې کې لاس یې پرې شو. قدرمندو تاسو کتلی شئ دا وخت کې لایټونه آن شو یعنې ماښام شو او په دې کې شی کې ښایسته ښایسته سره وشمه لایټونه ولګېدل. قدرمندو تاسو وکتو د میلې نه تاسو خوندونه واغوستو نو تاسو دې باره کې څه رایې لرئ هغه موږ ته تاسو په کمنټ کې ولیکئ او موږ ته نور کوم ځای نه ریکارډ کړو
قدرمنو هغه تاسو په خپل رائے کې ولیکو دغه سي همیشه به خسته خوشاله او ایونت څنګه څومره قسمه ایونت وي هغه موږ تاسو ریکارډ کوو. ګرانو کتونکو تاسو ته په یاد وي چې مونږه بقاعده په وایس اف خټک یوټیوب چینل باندې د پروفیشنل ویډیوګانو دوباره آغاز وکړو کوم چې د دې چینل خایستو یعنی ډاکومنټري ټریولینګ او انټرویو وغیرہ زموږ د چینل وزټ ضرور وکړئ او دغه سي د نورو خپلو خایسته او خوندورو پروګرامونو نه خوندونه واخلئ. مننه.